د کرونا وایرس خپرېدل څنګه پیل شول؟ څه فکر کوئ چې دا څه ډول وایرس دی؟ سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی در سره سبسکرایب یې کړئ. اوس د دې هڅې روانې دي چې معلومه شي له ژوو یا حیواناتو انسانانو ته کرونا وایرس څنګه ورغی. خبریال هیلن براګ د ساینسپوهانو هغو څېړنو ته کتنه کړې چې غواړي معلومه کړي د دې وبا خپرېدل له کومه ځایه پیل شول. یوه اسمانڅکالي د چین په کومه سیمه کې د الوت پر مهال په خپلو فضله موادو کې کرونا وایرس په هوا کې پرېښود. دا په وایرس ککړ فضله مواد په ځنګل کې پرېوتل او هلته د پنګولین په نوم تر یوه ژوي ورسېدل. دا وایرس هلته اوسېدونکو نورو ژویو ته هم ورغی. پر کرونا اخته شوي دغه ژوي په ښارونو کې وپلورل شول او تر انسانانو ورسېدل. په دې ډول په انسانانو کې د دې وایرس خپرېدل پیل شول او په نړۍ کې په یوې وبا بدل شو. د لندن د جیوپوهنې ټولنې پروفیسر وایي ساینسپوهان د جاسوسي مسلو غونډې بېلابېلې پیښې په یوې بلې پورې غوټه کوي. د ده په خبره په ځنګل کې اوسېدونکو مختلفو ژویو کې دا وایرس وي. په ځانګړي ډول په اسمانڅکالو کې د کرونا وایرس څو ډولونه شته. نو موږ د وایرس د خپرېدو حقیقت نه څومره خبر یو؟ کله چې ساینسپوهانو د یوه ناروغ له بدنه اخیستل شوی وایرس وڅېړه نو لومړنۍ اشاره یې اسمانڅکالو ته وکړه. اسمانڅکال یې اوږدې الوتنې کوي او په هره وچه کې شته. دوی په خپله ډیر نه ناروغیږي خو په پراخه کچه د وایرسونو د خپرولو وړتیا لري. د لندن د یو پوهنتون استاد د معلوماتو له مخې داسې نظرونه شته چې اسمانڅکالو ته ډیر اوږد پرواز کول یوه عادي خبره ده. دوی ډي ان اې ته رسېدلی تاوان ډیر په سادګۍ سره بیرته سمولی شي او له همدې کبله اسمانڅکال په خپل بدن کې څو ډوله وایرسونه زغملی شي. خو تر اوسه دا هم یوه خیالي انګېرنه ده.